السلام علیکم مینوالو زمونږه خور چې کوم دا ګلپاڼې هغې یو ډېر ښایسته حمد ویلی دی ښکلې اشعار یې ویلي دي او امید دی انشاءالله چې دا اشعار به ستاسو ډېر زیات خوښېږي. دوستانو تاسو خو به پیژنئ ګلپاڼه د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې چې هغې په دې رمضان په آخري عشره کې هغې حمد و نعت ویلی دی. دوستانو څومره ښکلې اواز یې دی چې دغسې حمد و نعت ویلی د شهسوار په شانتې توبه وباسلې. څومره ښه به وه، څومره ښایسته ژوند به یې تېرېدو. رښتیا دې وویل. دوستانو دا یوازې ګلپاڼه نه، موږ ټول داسې کوو چې کله رمضان مبارک میاشت راشي نو بیا ښې خبرې کوو، دین کارونه کوو، دین خبرې کوو. چې کله رمضان میاشت لاړه شي بیا هغه ډمتوب هغه ګډاګانې مګاڼې شروع کړو. نو کورنۍ هم ډېره زیاته مننه کوو چې دومره په دې مبارکه میاشت کې د خلکو ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو بهترین دعوت ورکو. بس دوستانو موږ به دومره ووایو چې الله جل شانه دې ګلپاڼې ته د توبې توفیق ورکړي چې دې ډمخانې ډمتوب نه واوړي او نعت حمد او الله په لار کې خپل ځان قبول کړي. شاباس بیٹا.